سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې په مو پر تن وي. زه مسؤل ارزمان نن یو ځل بیا غواړم تاسو ته یو کوچنی بل سیریز راپیل کړم. هغه سیریز چې په هغو کې به موږ دا زده کوو یو یوټیوبر چې کله یو یوټیوب چینل مخته بیول غواړي نو هغه باید کوم مراحل طی کړي تر څو پورې خپل یوټیوب یو بریالي مقام یا هم یو ښه ځای ته ورسوي. نو د هغو دپاره لومړنی کار چې موږ ترسره کړو هغه د لوګو ډیزاین دی چې د هغو دپاره موږ کورس ثبت کړی دی. د الستور مربوط کورس دی، کولی شئ هغه تعقیب کړئ. دوهم قدم کې ویډیو ایډیټ کول دی چې د ویډیو ایډیټ دپاره موږ د کمپیوټر اسټوډیو مکمل په 14 جلسو کې سره د پروژو چې یو کورس څنګه ثبت کیږي او څنګه یو کورس ایډیټ کیږي، هر موضوعات چې د کورس د ثبت کېدو مربوط رسي هغه ټول موږ هلته ښودلي دي. په همدغه ډول درېیمه کومه مهمه موضوع چې ده هغه د یوټیوب چینل دپاره د کاور پیج جوړول دي چې څنګه ډیزاین کیږي او په کومه اندازه سره موږ کولی شو چې کاور پیج ډیزاین یې کړو یا هم هغو ته کومه اندازه ورته ونیسو، ځکه زیات مشکلات یا زیات وخت په همدغه ډول پوښتنې له موږ څخه کیږي چې دغه اندازه د دغو یوټیوب چینل د کاور پیج دپاره څومره ده، ځکه هغه که مطابق د موږ اندازې رانشي نو هغلته تاسو نشئ کولی چې خپل کاور پیج هغو ته ځای په ځای کوئ هغلته ولګوئ. نو د موږ مطابق به تاسو سایز ورکوئ تر څو پورې جوړ کړئ. په همدغه ډول یو ښه یو ښکلی کاور پیج یوټیوب چینل دپاره څنګه ډیزاین کیږي هغه انشاءالله موږ په دغو کوچني سیریز کې چې کیدای شي تر 5-6 جلسو پورې اوږد شي تاسو ته یې ښیو. نو لومړنۍ جلسه کې به زه تاسو ته یو کوچنی ډیزاین د کاور پیج دپاره د یوټیوب چینل د کاور پیج دپاره وکړم. که چېرته جلسه ډېره اوږده شوه نو دوهم برخې ته به یې واړوو چې انشاءالله یعنې په دغو دوو برخو کې به موږ کوشش وکړو تر څو پورې یو مکمل د یوټیوب چینل دپاره کاور پیج ډیزاین کړو یا یې جوړ کړو او په همدغه ډول هغه اړوند ټولې پوښتنې چې په د همدغو مطابق د موږ څخه شوي هغه به انشاءالله په همدغو برخه کې یا په همدغو جلسه او درس کې تاسو ته جواب کړو. نو راځئ د موږ سره اوسئ تر څو پورې موږ دغه کورس تاسو سره یو ځای راپیل کړو قدم په قدم باندې. نو راځئ سکرین ته زما سره. سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې په مو پر تن وي. نو نن د تېرې لومړۍ جلسې دوهمه برخه ده، یعنې کوم ډیزاین چې موږ کړی و دا یو څه برخه پاتې شوې وه. نو مې غوښتل چې ویډیو د ډېرې لویې شي ځکه په افغانستان کې په اکثرو ولایتو کې نو د انټرنیټ ډېره لویه ستونزه ده چې هلته نشته دی یا ډېر ضعیف دی. نو په دې خاطر باندې نه غواړم چې ویډیو ډېرې لویې شي، کوشش کوم تر څو پورې ویډیو کوچنۍ وي. نو که چېرته تاسو موږ تېر درس لیدلی وي نو انشاءالله په دغو درس باندې به هم تاسو تر دې حده پورې پوه شئ ځکه دا باقي مانده د تېر درس ده. او که چېرته بیا هم تاسو نه پوهېږئ چې موږ دلته دا ډیزاین په کوم ډول کوم، تاسو لطفا د موږ کوم تېر شوی کورس د رسیتور چې وه هغه تاسو یو ځل درته تعقیب کړئ، ډېر په چټکۍ سره یې تعقیب کړئ که وخت هم نه لرئ ځکه تاسو ته مهم دی. اگر چې هغه کورس موږ تر اوسه مکمل کړی نه دی خو انشاءالله موږ دومره څه په هغو کې ښودلي دي چې تاسو اوس کولی شئ خپل کار مخته په یوسئ. نو ځکه ته ډېر حده پورې هغه کورس موږ یو څه نیمګړی پاتې شوی دی. نو انشاءالله کوشش کوو وخت ته په کتو به هغه هم مکمل کړو انشاءالله. نو دا ډیزاین د موږ تر ډېر حده پورې مکمل شوی، صرف د هغو متن پاتې دی چې د هغو متن موږ دلته مکمل کړو. نو په بخښنې سره نو متن د مخکې څخه موږ اماده کړی دی. نو زه کوشش کوم تر څو پورې کوم متن چې موږ دلته اماده کړی دی هغه ډېر په چټکۍ سره خپل ځایو ته ورسم. نو زه کوشش کوم یو متن جلا جلا واخلم. نو پټي باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته خپله ټکسټ انتخابي ټکسټ بان. نو کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ نو دلته کنټرول وي، هلته موږ کنټرول سی کړل. چېرته تاسو نه پوهېږئ نو تاسو لاړ شئ مثلا مغه کوم فایل چې دغه دی کنټرول سی ټکسټ انتخاب کړئ او دلته یې کنټرول وي کړئ، ټکسټ به دلته تاسو ته راشي. نو دلته تاسو یو اندازه ورته وټاکئ. نو هغه اندازه مربوط تاسو ته چې څومره اندازه ورته وټاکئ. خو ما زه کوشش کوم تر څو پورې دا لیکنه کومه چې ده دا لویه راشي، یو ډول ښکلې راشي. نو زه کوشش کوم چې دغه مکمل ځای دی دغه لیکنه واخلي. اما فونټ یې کوم چې دی دا د ما په خوښه باندې نه دی جوړ. نو زه کوشش کوم تر څو پورې د دغو کوم فونټ چې دی دا ورته تغییر کړو، یو ښکلی فونټ ورکړو. لکه یو فونټ به انتخاب کړو. د اوس لپاره هم دغه فونټ موږ ټاکو خو بیا وروسته کولی شو دغه فونټ بېرته تغییر کړو او یو څه اندازه یې کوچنی کومه 55 سمه ده.
نو راځو د دوه رنګ هم موږ سپین کوو سپین رنګ ورته ټاکو نو تاسو ډیزاین هغه وخت ښکلی معلومېدای شي چې تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې د دوو رنګونو استفاده وکړئ یا دریو رنګونو ډېر په منظم ډول سره کوشش وکړئ تاسو کوم رنګونه چې کاروئ هغه ډېر په منظم ډول سره وکاروئ ځکه د رنګو کارونه مهمه ده په د ډیزاین کې راځو بل لیکنه را اخلو همدغه ډول سره اوکې نو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل کار ډېر چټک کړئ نو تاسو صرف راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ او را به شئ هایډراپر ته کله چې تاسو په هایډراپر باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به په اتوماتیک ډول سره دغه کوم ډیزاین یا کوم افیکټونه چې تاسو په پورته فونټ کې کارولي دي هغه به تاسو دلته په اتوماتیک ډول سره ورته اپلای شي سمه ده نو شیفټ بټن یو څه دغه خپل ماوس راولو په دغه ډول تر څو پورې دا مطابق د دغه راسي د باس متن شي سمه ده راځو بل متن راخلو کنټرول سی او راځو باندې ډول سره په ایکس باندې کلیک په تی باندې او دلته ورته پیسټ کیږو نو پونټ ما غا انتخاب شوی دی خو زه کوشش کوم چې پورې پونټ مو تغییر کړو سمه ده نو په یو پونټ کې بیا دومره ښکلي نه راځي اما کوم ټایټل چې دی هغه باید په ډبل پونټ کې وي واخیستلی شي تر څو پورې په ښکلي ډول سره راشي سمه ده نو زه اوس یو پونټ دلته ورته ټاکم تر څو پورې یو څه نازک پونټ وي سمه ده نو تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې یو نازک پونټ دلته وکاروئ ځکه ډبل پونټ چې دی هغه اکثره وخت د ټایټل لپاره کارول کېږي نو زه همدغه پونټ چې دی همدغه ورته ټاکم نو راځو دلته اپلای په همدغو باندې کړو چې همدغو مطابق شي اما د پونټ باید نسبت هغو ته ډبل نه وي نری وي نو دا چې دی ډبل وي یا هم بولډ سمه ده نو زه راځم دا ورته ټاکم په همدغه ډول سره سمه ده نو دغه کوم متن چې دی د دغو اندازه باید د دغو د اندازې نه کوچنی وي وګورئ دا هم 240 دی دا هم 240 دی نو زه دا ټیټوم تر دې حده پورې تر څو ښکلی راشي 15 پورې سمه ده وګورئ یوې خبرې ته به تاسو دلته پام شوی وي چې د موږ سرحد دلته د متن دپاره دغه دی سمه ده د متن باید د دوه نه څنګه وي پاس وي یا هم په پورته خوا کې وي سمه ده نو په دغه ډول سره د موږ متن چې وه دا یوه کوچنۍ برخه یې مکمله شوه نو دا زه یو څه نور هم کوچنی کوم په دغه ډول نو که چېرته موږ د پونټ هم په همدغه ډول واړوو نو بد به رانشي شیفټ بټن به نیسئ په دغو کار کې سمه ده نو د دوه متن یو څه اندازه کوچنی کوو نسبتا هغو ته لویه ده یا هم ډېره ده په دې ډول سره نو راځو ښکته سرحد خو م پیدا کړی سمه ده دغه د موږ د متن سرحد دی نو په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې دوه ډوله متنونه دلته وکاروو نو راځو دغه کوم متن چې دی دا زه را اخلم کنټرول سی سمه ده او دلته ټي باندې کلیک کړم او دلته په سکرین کې کلیک کړم په صفحه باندې او کنټرول وي کوم یې ورته دلته به راشئ د چپ ته د ښي طرف نه به څنګه کړئ رجوړ کړئ دا متن او پونټ چې کوم دی د دوی پونټ تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې یو ډېر ساده پونټ دوی ته وکاروئ تر څو پورې په ښه ډول سره هلته معلوم شي سمه ده نو زه راځم یو ساده پونټ ورته پیدا کوم په دغه ډول اوکې وګورئ که چېرته غواړئ چې تاسو د متن منظم ډول سره لوی او کوچنی شي نو تاسو آلټ شیفټ بټن او وروسته تاسو دغه انټر پوینټونه چې کوم دي دا په دغه ډول سره تاسو کوچنی او لوی کولی شئ سمه ده نو په دغه ډول سره زه غواړم چې په دې متن کې مثلا یو څه تغییرات وړم د سایز د لحاظه اوکې او رنګ یې هم ورته سپین ټاکو دا یې هم متن شو سمه ده بیا وروسته په دې کې تاسو کولی شئ چې تغییرات وړئ مثلا دلته شمارې ته تاسو یو آیکن ورکړئ د وټساپ دپاره مثلا د شمارې د وټساپ او د زنګ دواړو دپاره مثلا کار ورکوي نو دغه ډول کارونه تاسو هم کولی شئ چې ترسره یې کړئ راځو بل متن را اخلو کنټرول سی او ټي په سکرین باندې کلیک کړو تر څو پورې موږ ته متن راواخلي او کنټرول وي
سمه ده. نو دغه هم تاسو ته یو ډول ټایټل دی مثلا غواړو چې د دې ټایټل په حیث دلته وکړو لکه هلته چې څنګه موږ کانال کارولی کانال رسمي ډاکټر جمشید رسا نو دلته به کوشش وکړو تر څو پورې موږ یو ښکلی بولډ متن چې دی یا هم فونټ ورته وټاکو. نو زه راځم یو بولډ ښکلی فونټ دلته پیدا کړم تر څو پورې موږ دې ته وکاروو. سمه ده. اوکې نو د اوس لپاره زما هغه نورمال فونټ چې موږ مخکې کاروله هماغه راخلم او دلته یې کاروم. سمه ده په دغه ډول او د دې رنګ هم سپین. په څوم قدم کې راځو بل نور متن چې موږ آماده کړی کنټرول سی ټي اوکې کنټرول وی د ښي طرفه یا هم د چپ طرفه ځکه دا انګلیسي دی. سمه ده په دغه ډول. نو د دغو کوم متن کوم فونټ چې دی دا باید نازک راشي لکه څنګه چې په نور کې نازک ونیوله. سمه ده. نو دا هم باید نازک راشي. اوکې نو راځو تر څو یو نازک فونټ موږ دغو متن ته پیدا کړو. په همدې ډول دا ورته ټاکو د اوس لپاره بخښنې سره. نو زه راځم ادو رنګ هم ورته سپین نیسو په دغه ډول. او که چېرته تاسو غواړئ چې رنګ مو دایم په ډیفالټ حالت کې سپین یا تور وټاکل شي نو تاسو اوس دلته رنګ وټاکئ. دا اوس نه اوس زموږ رنګ سپین ته واوښته. اوس هر وخت موږ متن واخلو هغه به په سپین رنګ کې وي. سمه ده. نو که چېرته یعنې تاسو غواړئ دا کار هم کولی شئ. راځو نور متن راخلو کنټرول سی دا سلیکټ او ټي کې باندې کلیک کړو په سکرین یا صفحه باندې کلیک کړو او دلته متن کوم چې دی اخلو په دغه ډول یې منظم یو. سمه ده. ګورئ سرحد ورته ټاکو یو څه اندازه ده کوچنی کیو د متن په دغه ډول. اوکې د صفحې نه بیرون یو ځل کلیک وکړئ دا ډول سره. اوکې سمه ده. نو لومړی زه کوشش کوم تر څو پورې دلته آیکونونه کوم چې د فالو ځینې نور شیان دي هغه هم دلته واخلم کنټرول سی. اوکې کوشش وکړئ مطلوب متن صرف دلته سلیکټ کړئ. سمه ده. نو ټي باندې کلیک تر څو پورې متن دلته پیسټ کړو فالو. نو فالو تاسو کوشش وکړئ په بولډ کې ونیسئ. سمه ده. یا په ډبل کې وګورئ په دغه ډول سره اما په سپین رنګ کې. راځو اوس وګورئ نو تاسو به کوشش کوئ تر څو پورې دغه فالو اس متن چې دی دا باید مطابق د بل متن وي یعنې د هغو نه ډېر لوی او کوچنی نه وي په دغه ډول. سمه ده. اوس یوازینی شی چې پاتې شوي دي نو لومړی خو په متن چک په متن کې ادرس د اجتماعي شبکو پاتې شوی دی. زه غواړم دلته واخلم کنټرول سی کنټرول وی. اوکې کنټرول وی ډاکټر جمشید رسا. نو ادو متن هم باید نورمال وي ډبل نه وي. سمه ده. په دغه ډول سره او دغه کوم متن چې دی دا هم باید مطابق د دغو متن راشي یعنې ته دونه لوی شي نه هم کوچنی شي. راځو اوس یوازینی شی چې پاتې شوي دي هغه آیکونونه دي بخښنې سره. نو آیکونونه ما د مخکې څخه دلته راخیستي دي په دغه ډول. سمه ده. نو که چېرته تاسو غواړئ مثلا اوس تاسو ته د پوښتنه پیدا شوي چې دغه آیکونونه څه خلې جوړ کړل دا آیکونونه د کومه شول او موږ دا آیکونونه له کومه ځای ترلاسه کولی شو. لومړی قدم کې تاسو کولی شئ دا آیکونونه خپله ډیزاین یې کړئ یا یې په خپله جوړ کړئ دلته یې منځته راوړئ. په دوهم قدم کې کولی شئ دغه د ځینې ویب سایټونو څخه په ویکټر بڼه باندې چې السترېټور چې کوم دی هغه ویکټر سپورټ کوي په ویکټر بڼه باندې تاسو ډاونلوډ کړئ یعنې تاسو سرچ وکړئ چې سوشل میډیا آیکنز یا ډاونلوډ سوشل میډیا آیکنز ویکټر. سمه ده چې په ویکټر باندې وي. اما که چېرته تاسو غواړئ مثلا چې جوړ یې کړئ زه غواړم چې تاسو ته مثلا د یوټیوب یو آیکن جوړ کړم تاسو کولی شئ چې په دغه ډول سره یې جوړ کړئ. شیفټ آلټ بټن ونیسئ په دغه ډول. سمه ده. نو تاسو دلته یوه کوچنۍ دایره منځته راوړله. نو زه دغه دایرې سایز یو څه کوچنی کوم. نو دغو بکګراونډ ته په کتو زه د دغو کوم فیل چې دی دا سپین رنګ نیسم. سمه ده. نو اوس راځو موږ یو بل کوم
شیپ چې دی هغو ته هم ضرورت لري چې هغه راوند ریکټنګل دی. سمه ده. نو زه راځم د دغو په سنټر کې دغه راوند ریکټنګل د اخلم. لومړی په نورمال حالت کې ټینګ نیسم، مثلا په کوم رنګ کې؟ په دغه رنګ کې، په دغه ډول سره. سمه ده. نو دا باید یو د بل مرکز ته وي که د هغه د هر لحاظه وي. سمه ده. یعنی په ماینس کې باید وي. تاسو په دغه ډول دا ماینس ته کولی شئ. په دوهم قدم کې راځو، یو قدم مخته زوم کیږو په دغه ډول سره. ماوس کوم چې دی د ټاچ ماوس څخه استفاده کوم، نو دا یو څه ټپونه ډېر دي. سمه ده. راځو دا راوندډ کیږو، دغه څنډې کومې چې دي دا باید تاسې ورټولې غونډه شي. نو دلته تاسو که چېرته وغواړئ چې دا راوندډ کړئ په دغه ډول یې کولی شئ. اما که چېرته غواړئ مثلا چې یو شیپ یا د یو طرف نه راوندډ وکړئ، نو شیفټ بټن به نیسئ او تاسو به په دغه انکر پوینټونو باندې کلیک کوئ. اوس وګورئ موږ دغه دوه کوم انکر پوینټونه چې دا موږ سلیکټ کړل، نو په دغه ډول یعنې دا موږ کولی شو چې په جوړ یې کړو. نو دا زه راځم په نورمال ډول سره په دغه ډول دا زه راوندډ کوم. یو څه نور اندازه هم تر څو یو څه تبعیته وراشي او په دغه ډول یو څه لویوم. نو راځو د پین څخه استفاده کوو. سمه ده. کلیک کوم دلته، بیا شیفټ بټن نه به تاسو استفاده کوئ. شیفټ بټن په دغه ډول او بیرته شیفټ بټن. اوس په تاسو راځئ دلته به دلته یو مرکزي نقطه پیدا کوئ. اوس که زه چېرته د زوم کومه، وګوره کنټرول وي، اوکې، کنټرول پلاس، وګورئ دغه کومه نقطه چې ده دلته به تاسو کلیک کوئ په دغه ډول. سمه ده. او بخښنې سره کنټرول زاید تر دې پورې هم موږ هغه ټاکلی وه. سمه ده. دا سپین رنګ کې واخلئ. نو زه راځم بیرته کنټرول زاید زه پیل کوم. وګورئ شیفټ بټن به تاسو نیولی وي. اوس به راځئ دلته به د وسطي نقطه پیدا کوئ چې دلته دغه وسطي نقطه ده. وګورئ دلته موږ یو شیپ منځ ته راوړله. دا شیپ دلته موجود دی خو اما په دو رنګ کې دی. وګورئ نو تقریبا ډېر پار کېدو څه نه کېږي او تاسو کولی شئ چې د سایز کې هم بدلون راوړئ په دغه ډول. یعنې تاسو کولی شئ چې په دغه ډول آیکونونه هم ځان ته ډیزاین یې کړئ، جوړ کړئ. نو چېرته دا زیات راوندډ شوی نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ دا بېرته نورمال حالت ته راوړئ. او دا اوس تاسو باید ګروپ کړئ. کنټرول جي تاسو کله کلیک کړئ دا یو ګروپ شو. وګورئ. سمه ده. نو په دو کې بېرته تاسو په هر یو کې تغییرات راوړلی شئ. نو په دغه ډول تاسو آیکونونه جوړولی شئ. نو د وخت ضایع د مخنیوي لپاره ما ټول آیکونونه د مخکې څخه اماده کړي دي تر څو پورې د موږ وخت زیات پرې ضایع شوی نه وي. نو زه راځم دلته د آیکونونه راوړم او کاروم یې. اوکې. وګورئ نو کوشش به وکړئ چې ټول په یوه ردیف کې وي. سمه ده. نو د متن کوم د لاندې چې دی ډاکټر جمشید رسا دا یو څه کوچنی کوم، فالو اس هم صحیح دی او په دغه ډول سره. نو چېرته مثلا بل کوم سره تغییراتو ته اړتیا نو هغه تاسو پخپله کولی شئ چې په هغو کې تغییرات راوړئ. نو زه راځم په کنټرول صفر باندې کلیک کوم تر څو پورې خپل نورمال حالت ته لاړ شي. نو اوس وګورئ کوشش وکړئ تر څو دا تاسو یو ګروپ کړئ. سمه ده. فالو اس او په همدا ډول دا هم نیسو ډاکټر جمشید رسا. کنټرول جي دا اوس یو ګروپ شوه، اما کوم آیکونونه چې وو هغه نه دي ورسره ګروپ شوي. سمه ده. نو د هغو دپاره هغه تاسو باید ورسره سلیکټ کړئ بخښنې سره. نو د هغو د سلیکټ دپاره موږ بېرته د دې ګروپ نه لومړی وباسو. نو هغه چې دی د لیرو د ترتیب په کوم هغه چې دی هغه یو څه ښکته دي. سمه ده. نو داسې په دغه ډول به تاسو دا ټول سلیکټ کړئ. کنټرول جي دا اوس یو ګروپ شو، خو تاسو په دې ګروپ کې اوس هم کولی شئ چې تغییرات راوړئ په دغه ډول سره. سمه ده. نو دا شو یو ګروپ. نو تاسو کولی شئ مثلا دا اوس د دو ډېر په اسانۍ سره هغه موقعیت چې دی هغو ته بدلون ورکوي په دغه ډول سره. د دغو پورته متن سره دا هم باید یو شان راولو. سمه ده. نو که چېرته تاسو د دغو متن اندازه کوچنۍ کوئ هم ډېره به بده نه وي. نو زه راځم دا 30 نیسم تر څو پورې د هغو ټایټل سره یو څه توپیر پیدا شي. سمه ده. او ټایټل ډېر پورته دی. نو دا زه یو څه اندازه ښکته راوړم په دغه ډول. نو تر ډېر حده پورې د نو ډیزاین تقریبا نور آماده شوی.
صرف یو څو نکتې پاتې دي. لومړی دا چې موږ لوګو جوړه کړې وه، مثلا لوګو موږ دلته کاروو، اما ځینې ملګري د دغو عکس په ځای هلته لوګو کاروي. نو چېرې تاسو غواړئ چې دغو عکس ځکه تاسو مثلا یو داسې یو چینل جوړوئ چې هغه شخصي نه دی، یعنې په هغو کې تاسو درسونه او نور شیان څه کوئ، نو تاسو کولی شئ چې د هغو لوګو د دغو عکسو په ځای باندې وکاروئ، یا ځینې نور اړوند کړنې چې تاسو په هغو کې ترسره کړئ فعالیتونه، نو هغه هلته تاسو کولی شئ چې دغو عکسونه هلته وکاروئ. سمه ده. نو د موږ کوم یوټیوب چینل لپاره کوم تمنیل چې وه تقریبا اماده شوی دی. نو ځینې شیپونه موږ د مخکې څخه اماده کړي وروړي مو. نو اوس تاسو ته پوښتنه پیدا شوې وي چې دغه شیپونه تاسو د کومه کړل. نو دا زه بیا درته چې په انټرنیټ کې شته، کولی شئ چې هلته تیار شیپونه منظم ډاونلوډ یې کړئ او د هغو نه استفاده وکړئ. نو په دغه ډول د موږ یو ډیزاین چې وه تر ډېر حده پورې نو انشاءالله اماده دی. نو راځو یو څه نور تغییرات هم زه په دې کې راوستل غواړم، ځکه دغه ساحه چې ده دا داسې خالي پرېښودل ښه نه دي، ځکه دا د ټي وي مربوط ساحه وه. نو کېدای شي یعنې په دغو کې که چېرته څوک تاسو یوټیوب چینل په ټلویزیون کې راخلاص کړه یا په ټي وي کې راخلاص کړه، نو هغه به خالي ښکاري. سمه ده. نو د دې دپاره چې د مخنیوی وشي، زه همداسې یو څو متنونه دلته ځای پر ځای کوم په دغه ډول سره. سمه ده. اوکې. ډاکټر جمشید رسا. نو کولی شئ تاسو دلته نور متنونه هم وکاروئ، خو هم زه اوس دغه یو څو متنونه دلته کاروم. غواړم چې د متن کوم ټول چې دی هغه ته تغییر ورکړم، مثلا په دغه ډول سره. او اوکې راځو بیا هم یو ځل بیا موږ د ایډراپر څخه استفاده کوو تر څو پورې دغه کوم هغه چې دی لیکنې د مطابق د دغو شي. سمه ده. په دغه ډول سره. نو د ما په نظر دغه کوم متن چې دی د دو دواړو باید موږ پونټ دغو ته واړوو په دغه ډول، ځکه دا یو ډېر ښه مهم پونټ دی. د ما خوښ شو. ویې به ګورو که چېرته ښه راتلله نو خو جیبېږو، او که ښه نه راتلله نو بیا به م هغه خپل لومړی پرېږدو. سمه ده. نو په موږ لومړي خپل لومړي حالت باندې پرېږدو، که بیا هم چېرته ضرورت شو مثلا د هغو پونټونه تغییرولی شئ تاسو. د پروجیکټ چې زه تاسو ته درکوم اما یوه تېروتنه چې دلته شوې، چې کوم ټایټل چې هغه له موږ څخه کاپي شوی نه دی بلکې کټ شوی. نو د کاپي دپاره به تاسو الټ بټن نیولی وي او یو شیپ به ونیسئ په دغه ډول به دونه وخت یو کاپي راواخلئ. نو زه بیا ځمه دا کوچنی کوم په منظم ډول سره په دغه ډول. سمه ده. یو څه نور هم کوچنی کوم. سمه ده. نو په دغه ډول. اوس تاسو باید هغه مخکیني کومې خبرې چې وي هغه باید تاسو په یاد درسه ولرئ، چې مثلا د هغو څخه یو د هغو سایز و چې تاسو باید په نظر کې درسه نیولی وي، چې څومره سایز دلته ضرورت دی او په څومره سایز کې مثلا شی کوم شیان ډېر ښکارېدل کوم نه ښکارېدل. نو هغه خبرې په لومړۍ جلسه کې تېرې شوې دي. نو که چېرته تاسو هغه جلسې نه لیدلې تاسو لطفا کوشش وکړئ تر څو پورې تاسو لومړی هغو جلسې ته لاړ شئ، هغه جلسه وګورئ، ځکه هغه د تاسو دپاره مهمه ده. یوټیوب چینل دپاره چې مهم دي د هغو د کور پیج د جوړولو لپاره هغه ډیزاین کول سایز دي. په سایز کې اکثره وخت زیات مشکلات سره مخ کېدلی شو او ورسره مخ هم یو. نو راځو دغه ځای چې سنټر ته کومه. سمه ده. نو تاسو په دې کې اوس هر ډول تغییرات ولیدلی شئ. انشاءالله زه به کوشش وکړم تر څو پورې دغو کومه پروژه چې موږ ډیزاین کړې ده دا د تاسو سره د واتساپ ګروپ یا هم د ځینو نورو ویبسایټونو له طریقه له تاسو سره یې شریکه کړم. راځو یو قدم مخته. اوس موږ سایزونه انتخاب کړي دي. سمه ده. نو اوس د ما په نظر باندې دغه کوم سایزونه چې موږ انتخاب کړي دي ته اوس ضرورت نشته. دغه سایزونه تاسو حذف کولی شئ. پاتې به شي تاسو ته دغه ډول یو ډیزاین به تاسو ته پاتې شي. همدغه ډیزاین چې کله تاسو یوټیوب چینل کور پیج ته اچوئ نو انشاءالله کوم سایزونه چې موږ ورته ټاکلي وي د هغو سایزونو مطابق به دغه اچول کېږي او هلته به کارول کېږي. سمه ده. یعنې هېڅ کومه خبره نه ده. نو تاسو اوس هغه سایزونه حذف کړئ او تاسو خالي دغه کوم ډیزاین چې دی دا پرېږدئ. دوهمه خبره دا ده چې که چېرته زه تاسو ته دغه پروژه ولیږم او تاسو په خپلو کمپیوټرونو کې راخلاصه کړئ نو تاسو به دغه عکسونه په کې ونه ګورئ. سمه ده. ځکه السټریټور چې کوم دی هغه بیروني فایلونه د لینک په شکل ورسره اخلي.
نه د ژوندي فایل په شکل، یعنی دلته به د عکسونه د ماب کمپیوټر کې پاتې شي، اما نوره پروژیکت ټول تاسو درسي چې دا د تشویش وړ خبره نه ده. تاسو کولی شئ چې هغو عکسونه خپله تغییر کړئ. او دومره مهمه خبر دا ده چې اوس موږ د تصویرونه څنګه چینج کولی شو، څنګه په هغو کې تغییرات راوړلی شو. د مثال په ډول سره زه یو دغه تصویر را اخلم، سمه ده، کنټرول وي. وګورئ د مثال په ډول زه غواړم چې دا تصویر څنګه کړمه، د دغو تصویر په ځای باندې ولګوم یا استفاده یې کړم. لومړی به موږ تصویر دلته را اخلو، دا به کنټرول ایکس کې وو. د کنټرول ایکس سره به دا څه شي، کټ به شي. کله چې کټ شو تاسو په مربوط شي باندې ډبل کلیک وکړئ. کله چې مطمئن شوئ چې اوس موږ تصویر نیولی دی، وګورئ نو تاسو به تصویر حذف پرې کله چې حذف کو کنټرول وی به کوي، نو وګورئ په دغه ډول سره تاسو ته هغه بل تصویر دلته څنګه شولو، اډ شولو. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ چې د تصویرونه کوم چې دي په هغو کې تغییرات راوړئ یا هغه ورته تغییر کړئ. سمه ده. نو انشاءالله نور به دومره څه نه دي چې پاتې کوشش کوو تر څو پورې کومې راتلونکي جلسې چې دي په هغو کې یو هغه وکړو، تمنیل ډیزاین کو یا هم یو لوګو ډیزاین کو. انشاءالله موږ کوشش کوو تر څو پورې ډېر کار په دې باندې وکړو. اما کوشش وکړئ تاسو د موږ کوم تېر شوی کورس چې هغه سره تعقیب کړئ، ځکه هغه په دې برخه کې تاسو سره زیاته مرسته کولی شي. نو دغه وه د موږ نننۍ جلسه. تر بلې ورځې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ، تل ښاد او آباد اوسئ. یو لوی افغانستان ته.